شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په فون ګروپ کې شه ده بارډر ده. تیر شوو درسو کې کوم سوال شته؟ ښه صحیح پې پوهېږئ. ګورئ بارډر اصلا سرحد ته وایي، ولې تاسو کولی شئ دې ته آوټلاین، کولی شئ سټروک، کولی شئ مثال په ډول چار چوکاټ هم ووایئ، فرق نه کوي. بارډر وظیفه څه ده؟ بارډر د لیست څخه کولی شئ تاسو د موجوده شیټ کوم سیلونه چې دي، کوم حجرات چې دي، دغو ته یو چار چوکاټ ورکئ، آوټلاین ورکئ. دا یې څه شي کار ده؟ د دغې لیست کار ده، دې وظیفې ده. اوس ګورئ دا سیلونه زه انتخابوم، صحیح شو؟ دا سیلونه کیدای شي دا سیل یو دانه هم وي. ګورئ زه مارچ کوم دا یو سیل شو، فکر مو دی دا یو سیل ده. زه غواړم دغې سیل ته بارډر ورکم، صحیح شو؟ یا مثال په ډول دغې سیلو ته بارډر ورکم. کوم سیلونه چې تاسو سلیکټ کړي وي دا به صرف په هماغې سیلو باندې شی کوي، عمل ترسره کوي. راغلو دلته دا سیلونه ما تطبیق کړل، راځم دلته څه ورته وایم؟ ګورئ مختلف لیست ده، مختلف ګروپونه دي. اول زه وایم بارډر ورکه باټم، یعنې صرف لاندنۍ برخه دې بارډر واخلي، نور دې نه اخلي. ګورئ آیا صرف لاندنۍ برخې وانخستو؟ واخستو کنه. بیا ورته یم چې نه لاندنۍ برخه دې بارډر نه اخلي، کومه برخه دې واخلي؟ ټاپ برخه دې واخلي، لاندې او برټ. صحیح شو؟ بله موضوع چې دا زه وایم چې ورته وایم لیفت سایډ ته دې بارډر واخلي او رایټ سایډ ته دې واخلي. ګورئ یو چوکاټ یې جوړ کړو کنه. اوس راځو دلته زه غواړم چې دا یو بارډر دې هم نه وي، نو څه به ورته وایي؟ نو بارډر. کوم بارډر شته؟ نشته ده. واپس راځم ورته یم بارډر دې واخلي، بارډر دې واخلي. دا کوم سیلونه مې چې انتخاب کړي، روګانې دې بارډر واخلي، کالمونه دې بارډر واخلي، چار چوکاټ دې هم بارډر واخلي. صحیح ده کنه؟ نو دا هر یو د شي بارډر واخلي. نو دې کار اپاره به تاسو شي اخلي آل بارډر. کله مو چې په آل بارډر باندې کلیک کړل دا ګورئ ټول بارډر واخست. واپس راځو ورته وایم چې نه دا د بارډر نه وي، دلته راځم ورته وایم نو بارډر. یا صرف ورته وایم ګوره یو چوکاټ دی وي. ګوره چوکاټ د لاین یې څه ده؟ نازکه ده. واپس که لاین یې بیا غټ اخلئ نو څه به ورته وایي؟ آوټ سایډ بارډر دی وي. تک آوټ سایډ به واخلئ. ګوره سایز یې غټ شو لږ څه. دا عنوانونو ته اکثریت اوقات مونږ استعمالوو. واپس راځو ورته وایم نه دا بارډر دی هم نه وي. بیا ګورئ دا بارډر دی، دلته زه بارډر ورکوم صرف لاندې بارډر دی وي، ولې ډبل دی وي. ګورئ عنوان ته څومره انوایس جوړوو، یو بل جوړوو یا یو ریپورټ جوړوو، لاندې یو شی کوو، یو ډیزاین ورکوو. ادب واخستو. بیا راځم ورته وایم چې نه دلته راشئ په دې شکل سره دی وي. ګورئ شکل بدل شو. بیا راځم ورته وایم په دې شکل سره دی نه وي، ټاپ اینډ باټم دی وي، کته او بره. صحیح شو؟ او یا مثال په ډول په دې شکل سره دی، مختلف شکلونه دي. که بیا غواړئ بارډر دی نه وي نو څه به ورته؟ نو بارډر. آیا کوم بارډر شته؟ نشته. اوس به راشو دلته بله موضوع چې کومه یو ده هغه مونږ تاسو سره شی ده په اصطلاح دغې نه لاندې ډرا بارډر ده. شی ده ډرا بارډر. یو ډرا بارډر ګریډ ده، بل ډرا بارډر ده. ډرا بارډر په هر لاین باندې چې تاسو پنسل کش کوئ هلته به بارډر رسمیږي، لکه دا مثال په ډول. اوس دې دننه بیا دا لاین نشي کش کولی، سل دننه نشي کولی. سل خطونو مطابق یې کولی شي چې تاسو دا بارډر پې رسم کړئ، ولې دننه نه کېږي. او که چیرته داسې یو ضرورت شو چې دا سیل دننه شي بیا راځئ کوم آپشن؟ دویم آپشن دا چې دا د سیلونو مطابق کار کوي. خان زه خیر دا آپشن به ټولې درته ختمې کما، ټولې آپشن به ختمې کما، بیا تاسو وایئ چې کوم ځای څنګه به کوو. ښه نو را به شو دلته بارډر ګریډ څه کار به کوي؟ سیل د سیلونو مطابق به بارډر جوړوي. څومره چې سیل وي ګوره یو لاین ته به نه ورکوي، یو سیل ته ورکوي. ښه دا ګوره یو سیل ته مکمل. اوس پې ورسېدی. صحیح شو؟ اوس دې نه بعد مونږ سره شی راځي اریز ده. اریز به څه کار کوي؟ مثال په ډول دا ختمومه، دا ګورئ لاین داسې کش کې ختمېږي به.
مشکل شته بارډر به ختميږي سیل به نه ختميږي او ایدی مثال رنگ ده په کوم کلر سره دا غواړي مختلف کلرز دي هر رنگ مو چې واخستو بیا به راشي یو بارډر به واخلي مثال په ډول راځم دا بارډر اخلم او ما رنگ سره به دا رسميږي اوس دې استعمال هم درته کوم دې رقم درته کوم صرف تاسو د اپشن باندې و ځان پوي واپس وایو چې نه دا رنگ دی نوي بلو کلر دی کله مو چې بلو کلر واخستو بلو به راځي او که بیا ډیزاین بدلوي ډیزاین بدلولو لپاره سټایل ته به راځي دا ګوره دا غ ډیزاینونه دي کوم چې کمپنۍ خوانه ټاکل شوی سوال شته خسې په ورسې ار یو بارډر تاسو کولای شئ دلته رسم کړئ ها واپس دلته یو بل آپشن د پنوم د مور بارډر کله مو چې کلیک کو دلته تاسو سره اوس صفه راځي چې شي پنوم فارمټ سیل دا صفه دا پراپرټي څه ټبونه چې دي هر یو جلا جلا دغه ځکه تیار شته دا ګوري یعنی بهتره دا چې دلته تاسو وایي صحیح ده کنه ځکه ما ټبونه راځي او ماغه بارډر د څه نوې شی پکې نوي اوس دا یو ځل دلته ووایي بیا هلته راشي تاسو کنفیوز کیږئ د خاطره ځکه بعضې آپشن په دغې ګروپ کې دي بعضې په دې کې دي نو بهتره دا ده چې ټولې په هلته فارمټ سیل کې ووایو بارډر خلاص شو ګرانه متوجه اوسئ که ته څه کې مصروفه یې بارډر خلاص شو اوس راځو ما څنګه درته ویل چې د سیلو دننه زه کنټرول ډبلیو وخم دا بندوم کنټرول ان یو نوی وربوک اخلم څنګه کولی شو دا سیل ده که نه دې دننه یې دغې ځای نه نیولې دغې ځای پورې موږ ته یو لاین یا بارډر راشي کسټوم چیرې ده یو آیډیا ووایي مایکروسافټ داسې آپشن نه ده جوړ کړی ښه دا تاسو جوړ کړئ رښتیا درته وایم خپله مایکروسافټ بارډر لپاره داسې کوم آپشن نه ده ورکړی چې سیل دننه شي خو فکر وکړئ ضرورت شو لکه زه مثال در کوم دا یو سیل ده ښه تاسو یو منټ صبر وکړئ دا یو سیل ده لږ به یې دې خواته واخلم دغې ځای کې دا یو سیل ده دې دا مینس کې دغې ځای نه نیولې دغې ځای پورې یو لاین دی وي چیرته آفرین ګورئ ښه مثال په ډول بعضې داسې شیان وي چې مثال په ډول هغه نه وي به ته یو بل کمانډ راخلې جوړوې به اوس دې کار لپاره دلته که فکر مو کړی وي تاسو په انزډ کې په وډ کې هم مختلف شیپونه درلودل دلته لاین شته که نشته خو ما بارډر ده کنه لاین یعنی بارډر ټاکی نو دلته راشي مثال په ډول ار ځای نه چې اخلی دا به ونیسي خو شپ به مو نیولی وي چې تر څو یو مستقیم لاین رسم شي ار چیرته چې غواړې مثال دا رسم شو دې رنګ تور کا اندازه نور ماغه بارډر دا ګوري ډیزاین وړو کې کا مثال په ډول سټایل آیا ماغه سټایلونه نه دي ها بس ګوره بس دا کلیک کا دا بارډر خو بارډر موږ هدف دا ده چې بارډر ورکو پې ورسېدی یعنی سل دننه دا خو سل ما مرچ کړی و زه یې تاسو ته وښیم یو منټ دلته مثال په ډول راغلمه انزلټ ته انزلټ ته چې کله راغلمه دلته راشي شپ به مو نیولی وي شفټ ډیزاین اندازه نور خو پې پوهېږئ پې ورسېدی مشکل شی شته ښه صحیح پې ورسېد راځئ یو بل تخنیک هم درته وکړم څه رقم ته زه غواړم په دې اکسل کې چې کله لیکل کوم دغه شیټ کوم بارډر چې ده د خپله ګراف چې ده دا د شیټ بارډر ده دا شیټ خپله بارډر وي که نه وي د خیره غونته چې لیکل کوم دې رنګ د اتومات بدلیږي دې رنګ د څه کېږي اتومات هر انټر سره هر کاریکټر سره دا د اتومات چینجېږي دا یو ټریک ده موضوع درس نه باندې ده خو تاسو ځان پې پوه کړئ نو دې کار لپاره به څه وکړئ را به شي دلته کوم شیټ کې ولاړ یم شیټ 1 کې اکسلنټ په همدغې شیټ 1 باندې موز رایټ کلیک کوئ ښي کلیک کله مو چې ښي کلیک کو نو دلته لیست راځي په دغه لیست کې دا ګورئ څه لیکلی دي ویو کوډ ویو کوډ مو چې کله واخلو دلته تاسو سره داسې یو صفحه راځي صفحه راغله که نه دغې صفحې کې تاسو سره فعلا شی انتخاب دي
جنرال. په جنرال کې به تاسو راشي دلته ورک شیټ به واخلئ ځکه په شیټ باندې کار کوو. چې شي باندې کار کوو؟ شیټ باندې. کلیک مو کو ګوره شیټ راغلو. اوس پې ورسېدی. کله مو چې دا کلیک کو بس خلاص. زه باید دا سایز کوډ لږ درته دغه کم صرف یو لاین کوډ دی صرف ځان پې پوه کړي ښه. فونټ ته راغلم اندازه 10 ده ښکاري اوس ښه. دغې ځای کې به تاسو څه لیکئ. ګورئ چې شی مې واخیستلی دغې ځای څخه ورک شیټ بس دومره سر نه کار کوم. چېرته راغلم شیټ ته رایټ کلیک ویو کوډ. ویو کوډ مې چې کله کړو دا په دې شکل سره وي جنرال وي. تاسو به دا واړوئ چې شي ته ورک شیټ ته. ورک شیټ ته مو چې کله واړول دا صفحه راځي. په دغې صفحه کې به ولیکئ می ډاټ صحیح شو سیلز ډاټ شی بارډرز سیلونو کوم بارډر چې ده صحیح شو که نه ډاټ شی کلر رنګ مساوي کا چې شي سره مثال یو رنگ نوم ورکا وی بی د ویژوال بیسک څخه اخیستل شوی. وی بی وایټ دا ضرب د آر ان ډي. آر ان ډي دا اتومات ضربوي یعنی یو رنگ اتومات چینجوي. ګورئ دا می دې پاره ورکوو سپیل لپاره که دا ورم نه کې فرق نه کوي. که سپیل کې تکړه وی لکه سیلز ډاټ بارډرز ډاټ کلر لیکلی شي هم صحیح ده خو می دې پاره ده چې صرف سپیل کې تاسو سره کومک کوي. اوس به څه ورته ویل د سیلونو کوم بارډر چې ده د سیلونو کوم بارډر چې ده دې رنګ مساوي کوي چې شي سره سپین سره ګرین وی بی ګرین وی بی ریډ وی بی بلو هر رنګ چې وي نو دا ضرب د چې شي کا رینډ کا. رینډ څه معنا دا هیوز سچریشن راځي یو رنگ د بل رنگ سره ضربېږي یو قیمت یو بل رنگ جوړوي. لکه تور او شین سره یو ځای کېږي یو بل رنگ جوړوي. شین او سور سره یو ځای کېږي یو بل رنگ جوړوي. دا هر یو کلیک سره به یو رنگ بل رنگ جوړوي. اوس ګورئ ورته اوس پې ورسېدی رحمت پې ورسېدی. ګورئ اوس ورته کلوز فکر مو دی ته لیکل کوه هغه خپله چینجېږي. اوس دې رنګ په ځای ګورئ زه بل شیټ راخلم. بل شیټ مې چې کله واخیستو راځم چېرته ویو کوډ ته چې انتخاب دی جنرال ورک شیټ ته به یې واړوئ. څه ورته یم سیلز ډاټ بارډرز ډاټ شی کلر صحیح شو که نه ایکول ټو وی بی مثلا بلو ضرب د چې شي آر ان ډي. الته می وایټ ورکړی و دلته بلو فرق نه کوي رنګ اختیاري ده خو وی بی شرط ده ضرب د آر ان ډي ده. صرف همدومره کوډ زده کوئ. کله مو چې دا کلوز کو ګورئ اوس ورته ګورئ رنګونه دلته فرق کوي که نه مشکل شی شته ته لیکل کوه هغه خپله رنګ اخلي. پې ورسېدی یعنې ټول شیټ شی کوي رنګونه چینجوي هر رنګ کې چې وي. او که یو رنګ مشخص اخلئ مثال په ډول صرف بلو دی شي یو څوک پوښتنه درنه کوي چې دغه رنګ چینج کا شی کا چینج کا نو ډایرکټ راشه څه ورته وایي ویو کوډ ته چې کله راغلی ورک شیټ سیلز ډاټ بارډر صحیح شو سیلز ډاټ بارډرز ډاټ شی ده کلرز ډاټ وی بی مثلا په ډول ګرین مثال ریډ ار نوم چې ورکوي بس ضرب د آر ان ډي مه کوه همدا یو رنګ ده بیا نه چینجېږي ځکه آر ان ډي شی کوي ضربوي. که اوس ته ورته وایي چې ویو کوډ دلته ضرب یې کا چې شي سره آر ان ډي سره اوس ورته ګوره اوس اتومات چینجېږي. فکر دی ډارک دغه راځي مشکل شی شته پې ورسېدی بارډر باندې خو ورسېدی. بله موضوع مونږ تاسو سره چې کوم یو ده هغه شی ده سیل فل ده. ګورئ یو فونټ کلر لرو بل فل کلر لرو. فل چې دا همیشه بیکګراوند ته رنګ ورکوي. زه غواړم دا ځای مې چې انتخاب کړی دی دې ته یو رنګ ورکمه شی ورکمه رنګ البته بیکګراوند ته کلیک کومه رنګ ورکوي دا رنګ ورکوم مثال په ډول. ګورئ بیکګراوند هغه رنګ واخیستو او که چېرته غواړئ رنګ دې نه وي نو ورته وایي به نو فل او بیا که غواړئ چې رنګ دې وي هغه رنګ چې زه غواړم دلته نشته نو چېرته به راځئ مور کلر ته. مور کلر کې دوه ټبونه دي یو سټینډرډ ده بل کسټم ده. سټینډرډ ای کمپنۍ خوانه تیار جوړ شوي رنګونه دي لکه دغه یو رنګ ګورئ دا کمپنۍ جوړ کړی تیار سیټ شوی دی سټینډرډ کلر ده.
لکه زه یو مثال در کوم دا واحده د اندازهګیرۍ باندې څوک پوهېږي کیلوګرام شی ده سټینډرډ ده که نه ده کیلوګرام ګرام همداشان په اصطلاح ټن دا سټینډرډ اندازې دي ولې که فکر مو کړی په افغانستان کې یو بله موضوع ده په نوم د چارک دا چارک من آیا دا سټینډرډ دي نه دي امکان لري په افغانستان کې دا وي خو په نړۍ کې خو اکثریت هیوادونه په چارک باندې نه پوهېږي دا دغه د مشکله ده که نه نو دغه هغه رنګونه دي لکه سټینډرډ تعین شوي دي کمپنۍ خوانه یعنې اکثریت خلک دغو رنګونه کار اخلي بیا دا کسټوم داسې یو رنګونه دي چې مثال په ډول ته یو رنګ اخلي دی بل اخلي دی بل مختلف رنګ دی نو دلته دا څه رنګونه چې دي دا فعلا درو رنګونه رامنځته شوي ریډ ګرین بلو ریډ هم 255 پورې قیمت اخلي ګرین هم 255 پورې اخلي و بلو دا یو قیمت تر یو ځای کېږي یو بل رنګ جوړوي زه وایم ماته یو رنګ جوړ کا چې د هغې سور رنګ تقریبا 10% وي او ګرین یې 140 وي او بلو یې 255 وي چې کله کې دا رنګ جوړ شو دا بس تا جوړ کو دا قیمت چې اوس په هر پروګرام کې ته ورکوې 10 50 140 او 255 دا قیمت چې ته هر چیرته ورکوي دا رنګ به تاسو ته جوړیږي په هر پروګرام کې دا یو مشخص قیمت شو ځکه دا قیمت اوس دا رنګ چې ته چینجوي یعنی مثال په ډول دا رنګ ته چینجوي دا قیمتونه چینج کا خو دلته یو بل دغه ده HSL هیو سچریشن لمپ ده دلته اوس ګوره دا قیمت هم ته چینجولی شي دغه ګوره او کچیرته دا قیمتونه تا ته معلوم نه وي ډایرکټ دلته ګوره دا ګوره ماوس به داسې پې کش کوي هر یو رنګ دی چې خوښ شو او ما رنګ به کلیک کړي اوکې به او که بیا غواړې چې بیخي رنګ دی نه وي نو را به شي دلته نو فیل او که چیرته لیکلو ته رنګ ورکوي مثال په ډول ABC کنټرول انټر په دې خو پوهېږئ کله مو چې ABC والا کنټرول انټر دلته شی لیکلی دی فونټ کلر کې نوشتو ته رنګ ورکوم نور هماغه پراپرټي د فل کلر ده خو دا به صرف شی کوي نوشتو ته به رنګ ورکوي دا څه کار کوي فل بیکګراوند ته به رنګ ورکوي په ورسېدی سوال بارډر خو اوس ته ورکړی دی نه ده که نه بارډر به ورکړي اول به یې بارډر کلر انتخاب کې داسې یو رنګ به انتخاب کې چې دې سره مشابه شي کلیک کې کا یا داسې راشي ورته وایي آل بارډر ته چې کله ورکو بس خلاص بارډر خو مونږ دا چې کله تاسو فل کلر ورکړئ دا اتومات ورکېږي بارډر ځکه یې دې لاندې ځي هغه سل کوم ګراف چې وي ختمیږي پې ورسېدی مشکل چې شته دی ښه صحیح پې ورسېدی سوال خو نشته دی کې